جنتی صحابه او صحابیات. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د زړه ساتنې او د زړه پالنې و خپرونې ته. هیله لرو چې تاسې تر پایه راسره پاتې سئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنتی صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت د سرګردانه بشریت د لارښوونې لپاره په هر محال کې خپل پیغمبران را استولي، تر څو هغوی له سرګرداني او بیلاري څخه د هدایت، خدای پیژندنې او سوکالي پر لار روان کړي. د الله رب العزت اراده داسې وه چې د پیغمبرانو لړۍ په خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ته ورسوي. نو له همدې امله یې هغه تر قیامته د بشریت د لارښود په توګه نړۍ ته راواستوه. خپل وروستی کتاب یې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل که. له دې سره یې په خلکو کې غوره شوي ملګري هم محمد رسول الله ته ورکړل. او کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الهي پریکړې سره سم په دنیا کې خپل ژوند پوره که او وفات شو، نو همدې ملګرو یې بیا ټولې نړۍ ته د الهي دعوت په رسولو پیل وکړ، او د الله رب العزت د کلام په رسولو کې دوی هر قسمه تکلیفونه، زحمتونه او همدارنګه ربړونه وزغمل، تر څو د الله دین د الله بندگانو ته ورسوي. الله رب العزت د خلکو زړونو ته وکتل او بیا یې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین راته ترې غوره کړل. هغوی داسې کسان وه چې له خپل لارښود سره محمد رسول الله سره یې له زړه نه مینه درلودله. د هغه پر خبرو یې پوره باور کوه او د هغه په خبرو یې پوره یقین درلود. هغه یې تر خپلو ځانونو او بچیانو ارزښتمن باله او د هغه ملګرتیا یې ځانونو ته یو ویاړ باله. دا ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول بشریت لپاره د وروستي لارښود او ملګري یې ټولې نړۍ ته د هغه د پیغام رسونکو په توګه رالیږل شوی و. صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته همدا ویاړ باس دی چې د خپل خوږ لارښود تر مینې وروسته یې د هغه بلنې ته دوام ورک او ټوله نړۍ یې په الهي نور سره روښانه کړه. د اهل سنت والجماعت له نظره ټول صحابه کرام رضی الله عنهم جنتیان دي، خو په دوی کې ځینې داسې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خپله مبارکه ژبه د جنت زیری ورکړی. له هغې عشره مبشره دي، یعنی هغه لاس نیکبخته صحابه کرام چې محمد رسول الله ورته په یو ځل او یو ځای د جنت زیری اورولی و. له دوی پرته نور داسې کسان هم شته
چې په مختلفو ځایونو او وختونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې د جنت په زیري نازول شوي ول. د هغه څه دي چې ډیر خلک ترې ناخبره دي او ګمان کوي چې یوازې عشره و مبشرو ته د جنت زیری ورکړی شوی و، خو حقیقت داسې نه دی. دا 10 هم دي، اما نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو ځایونو کې هغوی ته د جنت زیری ورکړی دی. نو په دې خپرونو کې موږ له هغو 10 صحابه کرامو رضی الله عنهم نه پرته د نورو هغو جنتي صحابه او صحابیاتو یادونه کوو چې په دنیا کې پرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا د جنت زیری شوی. کیدای شي چې زموږ مشران، زموږ خویندې، زموږ ځوانان ورونه ترې څه زده کړي او د هغوی له ژوند نه پند واخلي، ځکه صحابه کرام رضی الله عنهم هغه خلک دي چې د ژوند په ټولو چارو کې د بیلګې کېدو وړتیا لري او موږ ته هم ښایي چې د هغوی په نقش قدم باندې قدم کېدو او صحابه کرام د خپل ژوند کې نمونه او بیلګه وګرځوو. نن ورځ که تاسو د یو ماشوم نه پوښتنه وکئ په سریالونو کې او په فلمونو کې چې هر یو کار کوي د هغه نوم به بیل بیل درته واخلي، اما که تاسو ترې پوښتنه وکړئ چې ستاسو پیغمبر څوک دی، یقین وکړئ چې اکثر په دې باندې نه پوهیږي. تېره ورځ زما یو نږدې دوست دی مولوي صاحب، هغه راته وویلې چې په جومات کې مې ماشومانو ته درس کوه. نو ما ترې پوښتنه کوله چې ستاسو پیغمبر څوک دی؟ چا به راته ویلې آدم علیه السلام، چا به راته ویلې عیسی علیه الصلاة والسلام، چا به راته ویلې موسی علیه الصلاة والسلام. خو د یو ماشوم په ځان باندې یو بنین و، په هغه کې 4-5 تصویرونه لګېدلي ول، د هغه کسانو تصویرونه چې په سریالونو کې کار کوي. ما ترې پوښتنه وکړه یو ماشوم نه چې دا څوک دی، نوم به یې راته واخیسته چې دا فلانی دی. د بل پوښتنه به مې چې ترې وکړه نوم به یې راته واخیسته چې دا فلانی دی، اما خپل پیغمبر یې نه پیژنده. دا د چا مسئولیت دی؟ درنو پلرونو تاسو ته وایم، درنو میندو تاسو ته وایم، راشئ د الله دین خپله یاد کړئ او خپلو بچیانو ته یې ورسوئ. د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک سیرت واورئ او هغوی په خپل ژوند کې ځان لپاره نمونه وګرځوئ. په دې صحابهو کې لومړنی کس حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دی. د اسلام په پیل کې چې کومو کسانو تر ټولو مخکې د اسلام راوړلو ښکاره اعلان وکړه، هغه سپېڅلي خلک ابابکر صدیق، عمار بن یاسر، سمیه، صهیب، بلال او مقداد رضی الله تعالی عنهم ول. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تره ابو طالب د ملاتړ له امله د مشرکانو له شر نه وساته. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د خپل قوم ملاتړ له ځان سره درلود، ځکه نو د مشرکانو له ظلمونو څخه په امن پاتې شو. خو بلال حبشي، عمار بن یاسر، سمیه، صهیب او مقداد هغه کسان ول چې دوی قوم نه درلود، چا یې ملاتړ نه کوه. نو مشرکینو دوی ته رنګارنګ تکلیفونه ورکول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه باندې دوی ځورول. مشرکانو به هغوی راونیول، بندیان به یې کړل، اوسپنیزې زغرې به یې ور واغوستې او په سره لمر کې به یې ودرول، بیا به تر دې اندازې ووهل چې ځینو به یې حتی د کفر کلمه هم وویله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په خپل ځان هر ډول تکلیفونه وزغمل او د الله رب العزت لپاره یې خپل نفس سپک، خو هیڅ کله د کفر کلمه ونه ویله. مشرکانو بلال کوڅه ډبو ماشومانو ته په لاس کې ورکه. هغو ماشومانو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په غاړه کې رسی او پړی واچوه
او بلال یې د مکې مکرمې په کوڅو کې راکش کوه. جرم یې څه و؟ د محمد رسول الله مینه یې په زړه کې وه. خو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د خولې څخه یوازې همدا یوه خبره راوتله چې احد احد، الله یو دی، الله یو دی، الله شریک نه لري. په مشرکانو کې امیه بن خلف هغه کس و چې بلال رضی الله تعالی عنه به یې ډېر ځوراوه. په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به یې غصه داسې سړوله چې د مکې مکرمې په ګرمو شګو کې به یې هغه مبارک څملاوه. پر سینه به یې ورته یوه غټه ډبره کیښوده او ورته به یې ویل تر څو چې پر محمد صلی الله علیه وسلم کافر نشي او لات او عزا خپل معبودان ونه بولي، په همدې عذاب به اخته. خو بلال رضی الله تعالی عنه به د دې ټولو ظلمونو په ځواب کې هم دومره ویل چې احد احد، الله یو دی، الله یو دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په دې حالت کې ولیده نو زړه به په حضرت بلال باندې ډېر سوځېده او د مبارکو سترګو نه به اوښکې روانې شوې. رسول الله به ډېر ځورېده چې بلال په یوازې ځان د اسلام لپاره داسې تکلیفونه زغمي، داسې تکلیفونه چې غرونه هم نشي ګاللی. هماغه و چې یوه ورځ ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ای ابابکره، کله موږ سره مال وي بلال به مو پرې اخیستی او آزاد کړی به مو وی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشاره باندې پوه شو، سمدلاسه د امیه بن خلف خواته ورغی. بلال رضی الله تعالی عنه یې ترې په پیسو واخیست او د الله رب العزت د رضا لپاره یې آزاد ک. ابوبکر رضی الله تعالی عنه تر دې مخکې هم په مکې مکرمه کې 6 غلامان آزاد کړي ول او بلال رضی الله تعالی عنه یې اووم و. د بلال او د ابوبکر رضی الله تعالی عنهما په اړه له سیدنا جابر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل ابوبکر سیدنا اعتق سیدنا بلال، ابوبکر زموږ سردار دی او هغه څوک دی چې زموږ سردار بلال رضی الله تعالی عنه یې آزاد کړی دی. نن ورځ د مالداران متوجه شي چې دوی خپل مال په څه کې لګوي. آیا د الله رب العزت د دین لپاره مصرفوي یا په هغو لارو کې مصرفوي چې د خلکو د بربادي، د فساد او د بدبختي لامل ګرځي؟ الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. څه موده وروسته حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته هجرت وکړ او د بدر په جګړه کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای برخه واخیسته. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د کفارو په لښکر کې امیه بن خلف ولید چې د ده بادار و او په دې باندې ظلمونه کول، نو بلال رضی الله تعالی عنه وویل که نن امیه بن خلف زما نه بچ شو نو زه به بچ نشم. د زمري په څیر یې پر هغه باندې حمله وکړه. څو شیبو کې امیه بن خلف په ځمکه را وغورځوه او ویوژه او جهنم ته یې واستوه. په دې ډول الله رب العزت د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سینه یخه کړه او پر دې ورځ د مسلمانانو شعار همدا احد احد و، یعنی الله یو دی، الله یو دی. درنو ځوانانو تاسو ته وایم، تاسو راشئ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مبارک سیرت واورئ او هغو ځوانانو او مسلمانانو ورونو ته دا تسلیت هم ورکوم که په تاسو باندې د ظالمانو او د مرتدینو لخوا کوم زیاتی او ظلم شوی، الله رب العزت به هغوی ستاسو په لاسونو باندې ذلیل او رسوا کوي، لکه څنګه چې امیه بن خلف د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه په لاس باندې ذلیل او رسوا شو او ځای جهنم وګرځید. تاسو اوس د بلال مرتبې ته ګورئ.
حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته وفرمایل یا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك منفعة فإني سمعت ليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة إلا أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. محمد رسول الله بلال ته وایي ای بلاله د خپل هغه نیک عمله په اړه راته ووایه چې تا په اسلام کې کړی او ورته هیلهمن یې چې ګټه به در ورسوي ځکه بیګا چې کله زه جبرائیل علیه السلام سره په جنتونو کې ګرځېدلم د ستا د څپلیو آواز مې واورېده ته هم په جنت کې ګرځېدلې. بلال ورته څه وایي ما ته خپل داسې کم نیک عمل نه دی معلوم خو دومره دی چې کله هم د شپې یا د ورځې ما اودس کړی دی د څومره مانځه توان چې ما درلوده هغه مونځ ما کړی او ځینې محدثین وایي چې حضرت بلال به د ماښام مانځه نه وروسته 2 رکاته مونځ نه پرېښوده. د عزت الله په څه باندې ورکړی و ځکه چې د هغه په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پرته وه. تاسو ګورئ بلال محمد رسول الله د جنت زیری ورکوي. الله دې موږ د خپل دین او د محمد رسول الله د سنتو پابند وګرځوي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. وخت تېرېده او بلال رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې شپې سبا کولې. حضرت بلال د محمد رسول الله د مؤذن لقب خپل که. په سفر او حضر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آذان کوه. حضرت بلال له یوې غزوې نه هم وروسته نه دی پاتې شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کم ډول خواړه غوښتل بلال رضی الله تعالی عنه به ورته حاضرول. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدې خبرې ته په اشارې کولو فرمایي لقد اوذیت فی الله وما یؤذى احد ولقد اخفت فی الله وما یخاف احد ولقد أتت علي ثالثة ما بين يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وراه إبت بلال. ما ته د الله په لاره کې داسې تکلیفونه راکړي شوي چې بل هیچ چاته نه دي ورکړي شوي او د الله په لاره کې دومره ویرول شوی یم چې بل هیڅ څوک به نه وي ویرول شوي. او پر ما او بلال داسې 3 شپې هم راغلی دي چې هیڅ داسې کم خوراک به راسره نه و چې کوم سالرونکي خوړلی شوی وی مګر یوازې هغه څه به مو خوړل چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به په خپل تخر کې پټ کړي ول او ساتلی به ول. وخت همداسې تیرېده تر دې چې د مکې د فتح ورځ را ورسېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم له اسامه بن زید او بلال رضی الله تعالی عنهم سره په ګډه کعبې ته داخل شو. 2 رکاته لمونځ یې وکړه. په کعبه کې ایښودل شوي 360 بتان مات کړل. د هر بت تر څنګ به تیرېده دا آیت به یې لوسته وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. الله رسول الله ته وایي چې اعلان وکړه چې حق راغی او باطل له منځه ولاړ. باطل له منځه تلونکی دی او څوک چې د باطل مرسته کوي د باطل په شان به الله دوی هم ذلیله کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله په حکم د کعبې پر بام وخوت او د لومړي ځل لپاره یې په کعبه کې د الله اکبر غږ اوچت که. د بلال رضی الله تعالی عنه د آذان او د حق د کلمې د اغیز له امله د مکې غرونه په خوځښت راغلل.
دا ځکه چې د مکې غرونه تر دې مخکې هم د بلال د احد نارو سره آشنا ول. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو بلال د ابوبکر خواته ورغی او ورته ویې فرمیل ای د الله د رسول خلیفه، ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله به فرمایل زما د امت تر ټولو غوره عمل د الله په لاره کې جهاد کول دي. غواړم چې د الله په لاره کې شهید شم، اجازه راکړه چې شام ته د جهاد لپاره لاړ شم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ای بلاله، قسم په الله چې زما د حق، زما د بوډاوالي او زما د کمزوري له ما له خوا نه مه ځه او همدلته راسره پاتې شه. بلال رضی الله تعالی عنه یې خبره ومنله او بیرته یې اذان کولو ته مخه کړه، تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو. عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو دویم خلیفه وټاکل شو. بلال رضی الله تعالی عنه د هغه خواته ورغی او جهاد ته یې د تللو خبره عمر رضی الله تعالی عنه ته وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم ورته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په څیر خبره وکړه چې موږ سره پاتې شه مه ځه. خو بلال یې خبره ونه منله ځکه هغه د محمد رسول الله په فراق کې ژوند نشه کولی او له خپل دیني ورور ابو رویحه رضی الله تعالی عنه سره شام ته د جهاد لپاره ولاړه. دواړو له هغه ځایه دوه خویندو ته د کوژدې پیغام ور واستوه. بلال رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل اتیناکم خاطبین وقد کنا کافرین فهدانا الله وکنا مملوکین فاعتقنا الله وان تردنا فلا حول ولا قوة الا بالله. تاسو ته مو د کوژدې پیغام در استولی، موږ مخکې کافران وو، الله راته هدایت وکړ، غلامان وو، الله رب العزت آزاد کړو. که تاسې زموږ غوښتنه رد کړئ نو د نیکي توفیق ورکوونکی او له بدي نه ساتونکی ذات یوازې الله جل جلاله دی. هغو دواړو خویندو چې کله د بلال رضی الله تعالی عنه لیک ولست، د بلال خبره یې ومنله. په دې ډول د بلال او ابو رویحه رضی الله تعالی عنه واده د هغه دوه خویندو سره وشو. بلال رضی الله تعالی عنه به د بیت المقدس په جماعت کې اذان کوه. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه هلته ورغی، بلال رضی الله تعالی عنه ته د اذان کولو حکم وکړه. بلال چې کله اذان پیل که نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت ور په یاد شه، دومره یې وژړل چې اذان یې پوره کولی نشو، اذان تی پاتې شو. یوه ورځ بلال رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله په خوب کې ولید. محمد رسول الله ورته په خوب کې وایي بلاله، لکه چې زموږ خواته راتلو ته دې زړه نه کیږي، مدینې ته دې زړه نه کیږي چې راشي. بلال چې کله دا خوب ویني ډیر په چټکۍ له خوبه راویښ کیږي. په هماغه نیمه شپه د مدینې منورې په لورې سفر پیل کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ورغی نو په ژړا شو. او کله چې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ولیدل نو دواړو ته یې غاړه ورکړه او ویې ژړل. حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما او د مدینې خلکو د بلال نه غوښتنه وکړه چې د سهار اذان وکړي. بلال ویلې چې زه نشم کولی، ځکه کله به چې ما اذان کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په جومات کې ناست و، اوس نشته. حسن او حسین او د مدینې خلک پې باعث کیږي. بلال رضی الله تعالی عنه یې خبره مني. کله چې سهار مهال د اذان ځای ته وخوت او الله اکبر الله اکبر یې ویل، ټوله مدینه په خوځښت راغله. کله چې اشهد ان لا اله الا الله وویل خوځښت لا زیات شو. او کله چې د اشهد ان محمد رسول الله خوږه کلمه وویله نو د مدینې منورې ټول خلک د اذان په خوا ور روان شول. د مدینې منورې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته هیڅکله دومره ډیر نه و ژړلي لکه څومره چې د بلال رضی الله تعالی عنه د اذان پر مهال وژړل، ځکه رسول الله ور یادېده. خلکو به ولې نه ژړل؟
په داسې حال کې چې د محمد رسول الله خوږ ملګری او مؤذن له ډیرې مودې وروسته مدینې ته راغلی او اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنه له همدې ورځې وروسته بیرته د شام په لور روان شو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې زیر یې خوښي څرګندوله چې رسول الله ورته فرمایلي ول ای بلاله په جنت کې مې ستا د څپلیو آواز واورید. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه شام ته لاړو څه موده وروسته حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په شام کې وفات شو. د وفات پر مهال عمر له 80 کالو یو څه پورته او هملته په شام کې خاورو ته وسپاره شو. په دې توګه بلال رضی الله تعالی عنه د دنیا ژوند په ډیرې ښې طریقې سره پای ته ورسوه او له خپل غوره ملګري سره یو ځای شو تر څو په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته روان وي لکه څرنګه به چې په دنیا کې د هغه تر مخه روان و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې هم تر خپله مخه د پښو آواز واورید. الله رب العزت دې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نه او زموږ نه او د ټولو مسلمانانو نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. Keep